نن د وینډوز 11 دوم درس ده او په پاپ اپ منو باندې خبره کوو. کله چې تاسې رایټ کلیک وکړئ او پاپ اپ منو خلاص کړئ نو تاسې دغه لاندې راشي شو مور اپشنز دې باندې چې کلیک وکړئ دا زموږ او ستاسې د وینډوز 8 او 10 هغه پاپ اپ منو ده. اما اوسنی پاپ اپ منو کې ابتکار دا شوی دی چې د هر یو اپشن سره آیکن اضافه کړي تر څو موږ په اسانۍ وکولی شو د وینډوز 11 څخه استفاده وکړو. په پاپ اپ منو کې لومړی ویو دی او ویو کې لارج آیکنز دي. د سکرین مخکې چې څه آیکنونه دي دا موږ ته لویایي. همدا ډول ویو ته راځو بیا وایو چې نه میډیم آیکنز د سکرین مخکې د آیکنونه میډیم حالت ته راوړي. رایټ کلیک کوم ویو ته راځم او سمال آیکنز دا آیکنز ټول کوچني کوي ماته. زه دغه کار کولی شم شارټکټ په طریقې باندې هم ترسره کړم. تاسې په خپل کیبورډ کې د کمپیوټر کیبورډ کې مو ولیکئ کنټرول شیفټ 2 که د آیکنز به تاسې ته لارج شي. کنټرول شیفټ 3 کنټرول شیفټ 3 د آیکنز به تاسې ته میډیم شي. کنټرول شیفټ 4 آیکنز به تاسې ته سمال شي. یعنی هم یې کولی شو چې د رایټ کلیک څخه وروسته د پاپ اپ منو له دې ځای څخه دغه کار ترسره کړو. هم یې کولی شو چې شارټکټ طریقه ترسره کړو. دلته شارټکټ یې لیکلی هم دی ورته کنټرول شیفټ 2 او کنټرول شیفټ 3 کنټرول شیفټ 4. auto arrange icons دا چک زه لومړی آف کومه. ګورې دغه آیکن یې زه کولی شم چې د سکرین هرې خواته زما خوښه وي ویسم او هملته یې کېږدم. خو که چېرته زه دغه آټو ارینج آیکنز چک آن کړمه اوس زه دغه صلاحیت نه لرم چې زه د آیکن په خپله خوښه واخلم او سکرین دې سر کې نه کېږي. دلته یږدمه نه کېږي دلته یږدمه نه کېږي. دغلته خپل هغه ضد ته تغییر ورکوي لاین ته تغییر ورکوي ولې د کمپیوټر د سکرین هرې خواته نشم ایښودلی په خپله خوښه. که چېرته زه راشم دا چک بېرته آف کړم زه یې کولی شم چې دلته کېږدم. دا آیکن کولی شم دغلته کېږدم. دا غواړم دغلته کېږدم. دا غواړم دلته کېږدم. دا غواړم دلته کېږدم. یعنې په خپله خوښه آیکن یې زه ایښودلی شم. دا چک بېرته ورته آن کوم چې هر یو خپل ځای ته لاړ شي. الاین آیکن ټو ګریډز دا چک آف کومه. ګورې زه به ما مخکې یو کلاس ته دا تشریح کې تیار شته. دا د کمپیوټر سکرین په حقیقت کې په دغه شکل باندې دی. یعنې چارقون چې د کالمونه او روګانې لري. موږ کولی شو چې دغه آیکن په دغه تش تش ځایونو کې کېږدو په دغه خانو کې کېږدو دا تش تش خانې چې دي. ولې دا کار موږ نشو کولی چې دلته یې کېږدو یا دغه ځای کې کېږدو یا دغه ځای کې کېږدو. خو که غواړو دا کار وکړو نو دا د همغه چک په واسطه باندې یا دغه اپشن په واسطه باندې کولی شو. ګورې دلته رایټ کلیک زه کومه دلته ګورې الاین آیکن ټو ګریډ دا چک اوس آف دی. زه کولی شم دا آیکن واخلمه دغلته یې کېږدمه او داسې نیم سانتي په اندازه زه فرق ورکوم او دلته یږدم ایښودل کېږي دلته مې ایښودل کېږي دلته مې ایښودل کېږي دلته مې ایښودل کېږي. یعنې هغه چارقونج ځایونو قنجونو کې مې ښودل کېږي. خو که کله زه راشم او دلته دا چک الاین آیکنز ټو ګریډ دا چک آن کړمه او دې څخه وروسته دا چک هم ورته آن کړمه. اوس چې زه غواړم دا داسې د نیم ساعتي په اندازه تغییر ورکړم نه ایښودل کېږي. مجبور یم چې ډېر تغییر ورکړم تر څو هغه خانې منځ ته برابر شي او دا کېښودل شي. ګورې چارج خواري کومه نه ایښودل کېږي تر څو چې ډېر تغییر ورکړو بیا کېښودل شي. نو په ویو کې بیا الاین آیکنز ټو ګریډ وظیفه دغه ده. ورپسې چې دی شو ډیسکټاپ آیکنز کله چې رایټ کلیک وکړئ پاپ اپ منو خلاص کړئ نو دلته دا شو ډیسکټاپ آیکنز چې تاسو ته ښکاري دا چک آف کړئ نو سکرین مخکې چې څه آیکنونه دي دا آیکنونه به ټول ورک شي. بیرته غواړئ چې راوړئ نو دا چک بیرته آن کړئ راوړلی شئ. ورپسې سورت بی دی. سورت بی هم د آیکنونو پورې مربوط خبره کوي. دغه کوم آیکنز چې د سکرین مخکې دي دا بینه یې راته وښایه.
ګورئ د نومونو په شکل یې تاسو ته ښایي په دې شکل یې تنظیموي. به سایز یې راته تنظیم کړه، د سایز په شکل یې راته تنظیموي. به ایټم ټایپ یې کړه. تاسې معمولا به ایټم ټایپ یې کوئ ځکه د به ایټم ټایپ وظیفه داسې ده د په دې شکل درته تنظیموي چې لومړی آیکنز چې راوړي سیسټم آیکنز راوړي ورپسې یوزر آیکنز راوړي په دې شکل باندې. او سورت به ډیټ موډیفاید د تاریخ په اساس یې تاسې ته تنظیموي. یعنی دا معمولا ایټم ټایپ په شکل باندې وساتئ صحیح ده. ورپسې ریفریش ده. ریفریش په حقیقت کې که په ساده اصطلاح ووایم خلک وایي چې کمپیوټر ریفریش کوي نو بیا تازه کیږي. خبره داسې ده چې کمپیوټر باندې چې هر پروګرام خلاصیږي او هر کار غواړو چې په کمپیوټر باندې ترسره کړو هغه پروسس ته ضرورت لري او پروسس په کمپیوټر باندې فشار راوړي. د کمپیوټر چې څومره په کمپیوټر کې ډېر ټیبونه خلاصي ډېر پروګرامونه خلاصي هماغومره پروسیسر تر فشار لاندې. نو ریفریش به د پروسیسر سره مرسته کوي چې هغه کارونه تا ورته سپارلی هغه زر زر درته پروسس کړي. نو دا تاسې کولی شئ چې رایټ کلیک وکړئ او ریفریش کړئ. داسې هم ریفریش کولی شئ F5 باندې هم ریفریش کولی شئ وینډو کې ډي باندې هم ریفریش کولی شئ یا رن کمان خلاصوئ او په دغه ځای کې ورته درې خبرې دي. هیلپ ورته لیکئ هیلپ او انټر کوئ کمپیوټر تاسو ته ریفریش کیږي یا پینک ورته لیکئ پینک او انټر کوئ کمپیوټر ریفریش کیږي او یا ټری ورته لیکئ او انټر کوئ کمپیوټر ریفریش کیږي. په دې طریقه هم تاسو کولی شئ چې کمپیوټر ریفریش کړئ. نیو باندې انشاءالله سبا خبرې کوو څه رقم فولډر جوړولی شو ځینې نور مسایل دي انشاءالله سبا درس کې به پرې خبرې کوو. یو څو شارټکټې ما ځان سره یاداښت کړي دي دغه په خپل ذهن کې ولرئ ځکه دغه شارټکټونه دي ډېر زیات استفاده کېږي په چې کله کمپیوټر ته له خیره کېناستلی او کار هم پکې کوو نو پراکټیکل ډېر پکارېږي. کنټرول پلس سی کنټرول سی چې په کیبورډ کې ووهئ نو دا د کاپي شارټکټ دی. کنټرول ایکس دا د کټ شارټکټ دی. کنټرول وی د پیسټ شارټکټ دی. کنټرول زیډ د انډو شارټکټ دی. کنټرول وای د ریډیو شارټکټ دی. شیفټ ډیلیټ انټر انشاءالله په دې به عملي بیا کار وکړو او F2 چې دی یو فولډر رینیم کولی شو. دغه دوه برخو باندې به عملي کار سبا ته په درس کې وګورو. فقط دغه څو مهم شارټکټونه تاسې په یاد ولرئ. زه به تاسو ته عملي په کیبورډ کې هم وښایم. آن سکرین کیبورډ به زه راوړم. دا ګورئ کنټرول سی کاپي شارټکټ دی. کنټرول وی پیسټ دی. کنټرول زیډ انډو دی. کنټرول ایکس کټ دی. کنټرول وای ریډیو شارټکټ دی. نو دا څو شارټکټونه دي دا به انشاءالله په ډسکریپشن کې هم زه تاسو ته کېږدم. دا هغه شارټکټونه دي چې ډېر استفاده کېږي. د نن دپاره همدغومره درس بس دی. سبا په خیر به په نیو باندې خبره کوو او فولډر جوړول او فولډر پورې ځینې نور خبرې مربوط دي هغې باندې به خبرې وکړو.